مبارک مبارک رمضان مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک 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 رمضان مبارک رب لخوا در عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوا فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي. عزیزانو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی فرمائی کچیر چا دا اللہ پناما پناو غشتل پناہ تا پناہ ورکوا دا اللہ دا نام احترام دا دی چی ستاسا دا اللہ پا خاطر دا اللہ دا پارا پناو غاڑی ما تا پناہ راکا دشمنان را پسیدی جنگ والا را پسیدی قرضداران را پسیدی تاوان والا را پسیدی ما ته په دکان کې په کور کې دفتر کې په خپل ځای کې پناه راکا د الله په خاطر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پناه به ورکړي ومن سألکم بالله فاعطوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله په نامه باندې چا سوال درڅخه وکړي دا درته ویلې چې د الله په خاطر مجبور یم بچان می په هسپتال کې پراته دي کوروالا می بیمار ده اولاد می بیمار دی بابا و ادی می بیمار دی پلانی مشکل لرم د الله په خاطر زما سره شو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله نم به نرده د الله خاطر به نرده بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن استجار بالله فاجیروه کچا امن در څخه وغوښتي د الله پر نامه باندې چې یارا ما ته مشکلات مخامخ دي د الله رسول فرمایي ته به امن ورکړي یا استا سره دشمنی دا استا سره جنگ او استا سره خبري ولې وسه تا ته ویل چې یارا ما ته پناه راکړه د الله په نامه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پناه به ورکړي جنگ به نور سره کوي پریشانی چې د هغه به نور ته جوړي ومن اتا الیکم معروفا د الله رسول فرمایي کچا ستا سره احسان وکي فکافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له تبخ ما خاد د احسان بدله ورکي او که نور څه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دعا ورته وکه حتا تعلموا ان قد کافأتموه رواه ابو داود یعنی دومره دعا ورته وکه چې ستا ګمان داسې چې څو شی را سره کړی دی هغه ما دعا ورته وکړه عزیزانو خبره دا ده چې د الله نوم زما او ستا په ژوند کې ډېر عام سلو یو سړی مجبور نه دی لیکن ځان د مجبور رقم ښکارا کړی دی یو سړی اولاد نه جوړ نه دی بابا نه جوړ نه دی پریشان نه دی خالص د سوالونه عادت سلو د الله او د الله د رسول نوم ستا او مخ ته چې دی هغه اجدي اوس پته څه چم کوي روایتو کې راځي عزیزان علما فرمایي ته ورته وګوره چې دا کوم چا سوال کړی دی یا ولاړ سو مطلب چیغه ویلې ناره ویلې پنجاب والا خو بغاری وی ناره وی ورته وګوره چې رښتیا دا سړی مجبور دی کنه دی کدا سړی ځوان ولو تیار ولو جوړ ولو بیا خود ورکولو تقریبا لار نه جوړیږي
ولې خو لاړ دې سي مزدوري دې وکړي، بازار کې دې وګرځي، دکانداري دې وکړي، بل 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 دې وکړي، خپله ګزاره چې د هغه دې ورباندې وکړي. که چیرې داسې و چې مسافر راغلی ولو، که چیرې داسې ولو چې اچانک یو پیښه ورپېښه سوله، اوس په مابینځ کې مزدوري نه کېږي، بیا زما او ستا دپاره پکار دا ده چې ما او تا د ده مرسته وکړو، ما او تا د ده مدد وکړو، ما او تا د ده ملا چې د هغه ور وتړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سو د الله په نامه یې د چا څه شی وغوښتي، حالانکې هغه شي ته د ده ضرورت نه و، هسې د ځان دپاره دکانداري جوړه کړې وه، اساني یې جوړه کړې وه، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر ده دې لعنت دي چې د الله پر نامه یې غواړي. او بیا که چیرې یو سړی مجبوره ولو، محتاج ولو، بېوسه و، بېبسه ولو، د الله په نامه یې در څخه وغوښته، تا نه کوور، د الله رسول فرمایي پر تا دې لعنت دي چې ستا وس ستا، ستا قدرت ستا، د هغه باوجوده ته دا شی نه ورکوې، د الله رسول فرمایي بیا دې پر تا باندې لعنت دي. لکه اسانه مثال در کوم، یو سړی په خپل کور کې خپل موټر ولاړ دی، نه راباسي، د باندې ستا موټر ولاړ دی، و یاره زما داسې بیماري ده، زما بچان پکې وړمه، د الله دپاره دا ستا موټر راکړه. اوس دی خپل موټر لري، دی د خپل موټر نه راباسي، خالص د خپلې اسانۍ دپاره د خپل موټر د بچتېدو دپاره ستا موټر غواړي، د الله رسول فرمایي پر ده دې لعنت دي. او یو سړی مجبور دی، کوروالا یې بیمار ده، بچان یې بیمار دي، مشکل ورته پیښ شوی دی، پریشاني راغلې ده، اوس د یو شی نه لري تاله رالی چې یاره ستا موټر د الله په خاطر راکه، یاره سره ولاړ سه، زما دا مشکل دی د بچانو د بل 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 بل، د الله رسول فرمایي ته به ورسره ځې. که نه ورسره ولاړې دی مجبور دی، تا چې د الله وایسته درکړله نه ورسره ولاړې، د الله رسول فرمایي بیا دې پر تا باندې لعنت دي. اوس خبره دا سوه عزیزانو، زموږ ته په معاشره کې دا خبرې ګر سره نه معلومیږي، کم سړی جوړ دی، کم روغ دی، کم ثابت دی، کم مجبور دی، کم محتاج دی، نو لہذا خپل اندازه به ولګئ چې یاره دا سړی خو سوالګر نه معلومیږي، دا فقیر نه معلومیږي، دا ته یو پیښه ورپېښه سوې ده، بیا به خامخا د ده مرسته چې د هغه کوې. ولې بیا کوې؟ په دې به کوې چې لکه څنګه چې الله نن پر ده راوستلې ده، خدا نخواسته سبا یې پر ما او تا هم راوستلی سي. بیا که نن ما او تا وده ته د ټک په نظر باندې وګوره، سبا به ما او تا خو ټګان نه یو، ما او تا ته به پیښه راغلي، بیا به خلک و ما او تا ته د ټګانو په نظر باندې ګوري. عجبه خبره ده عاجزانو. نو لہذا د الله رسول فرمایي من استعاذ بالله، د الله په نامه چا پناه در څخه وغوښتله، یعنی پناه یې وغوښتله، فاعذوه، پناه ورکوئ. ومن سألكم بالله فاعطوه، چا سوال در څه وکړي د الله پر نامه چې د الله په خاطر څه سره وکړي، ډوډۍ راکړي، بل 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 ورکوې به. و دا زموږ په بازارو کې څونه خلک ډېر ګرځي، دا ناجایزه کوي عزیزانو، دا ظلم کوي، دا د الله د نامه سره ظلم کوي، دا د خپل ژوند سره ظلم کوي. ما او تا یم ګناهګاره کړو، او خپل ځان یم ګناهګاره کړی، او د الله رسول عجبه خبره کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا د سوال دروازه خلاصه کړله، سوالونه یې کول، کاروبار یې نه کوئ، مزدوري یې نه کوله، چوکیداري یې نه کوله، منشیتوب یې نه کوئ، په شرمېدئ، سوالونه یې کول. علیحده داره کوم ګروپان سته، ګروپان لکه زموږ ته په دا ښارو کې راواخلئ، شادي حال کې واده دی، 15 کسان چې هغه را روان دي، راشي ښه سلام دعا وکړي، ولاړ شي، ډوډۍ وخوري، نه ته پیژنې نه د دی پیژنې، خالي ډوډۍ لرالي. د الله رسول فرمایي غل رالی غل ولاړي، او دا شی وتا ته حرام دی چې تا وخوري. دا علیحده ګروپونه ګرځي، بیا یو بل ته ټلیفون وکړي، یاره په فلاني شادي حال کې ډېر غټ واده دی، ډېر رش دی، ځان را ورسوي. دا حرام دی، دا ناجایزه ده. صحیح سلوک. یا دا غره کوم مطلب ګروپان ګرځي، پر دکانو باندې ګرځي، چا جیبونه څیرې کړي، چا مطلب ځان کپڑے څیرې کړي، چا بل بل یاره داسې غله را باندې پیښ سو، دا حالانکه هغه کیسه نه، حرام دی، حرام ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي چې د سوال دروازه د خلاصه کړه، د الله رسول فرمایي زما دی د خدای په ذات قسم یې، الله به د فقر دروازه پر تا باندې را خلاصه کړي. یو سړی سوالګر مختصل سوالونه کوي، او پردا دکان، پردا دفتر، پردا کور، پردا سړی، پردا دا نو دا کیسه دې شروع کړله. د الله رسول فرمایي په خدای دې می قسم می تا د سوال دروازه خلاص کړله، الله به د فقر دروازه د باندې را خلاص کړي. ټول عمر به محتاج ہے، ټول عمر به مجبور ہے.
څونه عجبه خبره ده دا صحیح سلو. نو لہذا دا زموږ چې اوس دلته کم ګروپان ګرځي خلک ګرځي بیا خاص کر د قندار په نامه باندې راشي بیا زنانې ورسره یي بیا مطلب چغې وي نارې وي پلانۍ څونه بدنامي ده عزیزانو. د خپل وطن څونه لویه بدنامي ده د خپل قوم څونه غټه بدنامي ده او د خپلو ښارو څونه غټه بدنامي ده صحیح سلو. قطعا دا مه کوه ټیک دی مجبوره یې پریشانه یې و یاره پریشانه یې مجبوره یم الله را ګواه دی الله را خبر دی زما سره مرسته وکړئ. د وطن څه ضرورت دی د ښار څه ضرورت دی د نورو خبرو څه ضرورت دی ته ولې پریشاني جوړوې. دلته په دا سب کې 10 کسان د قندهار غناست دي نو هغه څه شرمیږي ستا په خبره باندې هغه یار دا څنګه مشکل دي دا څنګه پریشانی ده. لہذا بیا زنانه راشي مسجد لره دننه هغه چیغې وي نارې وي قطعا دا تورې مه وایه غلې خپل اغلا کوه نارې مه وچه د کم ځای صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي ومن استجار بالله فاجروه. د الله رسول فرمایي یو سړی رالی تعالی چې ماته امن راکه داسې غله راپسې دي داسې دشمنان راپسې دي داسې قرضداران راپسې دي داسې زما د وژلو مطلب پروګرام یې جوړ کړی دی ماته پناه راکه. د الله رسول فرمایي ته به پناه ورکوې د الله نه مې دله راوړئ. ومن اتا الیکم معروفا چا لتا سره احسان وکړئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فکافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا. د الله رسول فرمایي یو سړی احسان در سره وکړي ته د احسان بدله ورکه خامخا یې ورکه که نور نه د الله رسول فرمایي دعا ورته وکړه الله دې آباد لره الله دې ژوندی لره الله دې قدر وکړه الله دې د خپل جانب وتا ته عوضونه درکړي زه خو نسم درکولی. دا شی په خپل ژوند کې پیدا کړئ دا شی دا زموږ په معاشره کې بیخي ډېر داسې انسانان چې دي هغه ستا زر واره شور سره وکړئ تا ته دا ستا ښه دی نه یادوي عام طور د کور والام دا عادت دی ته اعلی سے اعلی لباس ولره راوړه دا ستا شکریا نه ادا کوي اعلی سے اعلی چوټ ولره راوړه دا ستا شکریا نه ادا کوي اعلی سے اعلی پړونی و چادران ولر راوړه دا ستا شکریا نه ادا کوي چې ته وروړي دا عیبونه پکې را باسي کش کې دا رنگ نه وای دا رنگ وای کش کې دا کپڑا نه وای دا کپڑا وای کش کې دغه شی نه وای دغه شی وای صحیح سلو. د الله رسول و زنانو ته ویلې ول تاسو به جهنم لره ځئ زه په جهنم وګرځېدم زنانې اکثره وې پکې ډېرې وې د زنانو پوښتنه وکړه ول ولې یا رسول الله نو موږ څه کړي دي ولته یې ناشکره یاست ول د چا د الله ول یا د خپل خاوند ناشکري کوي د خپل خاوند واده د همسایګانو کړه دی ساتیم نه دی درته کړی تا به وختي کالي ورته جوړ کړی دی ولی صحیح سلو. زه په خبروم نه چې په دې کور کې واده تیر سو تا کالیم جوړ کړی دی ورغلې هم یې په درېیمه جلا ورغلې په څلورمه جلا ورغلې په اولې جلا ورغلې. دا د الله رسول فرمایي په زنانو کې دغه یو شی چې دی هغه ستا په نارینهو کې هم ډېرې خبرې ستا بیخي ډېرې خبرې ستا. دا اوس یو زنانې د شپې ټلیفون راکوي پیشلمي باندې بیا میسج را کړی بیا ما ورته اوس پیشلمۍ دا ټیم د دې نه دی بیا ما ته مسله راستولې والمولوی صاحب خبره دا ده چې اوله خبره دا ده زما مور پلار زه چیرې ورکړم له ما یې پوښتنه نه ده کړې زه به د 12 کاله وم زه به د 14 کاله وم پورته کښته به خامخا وم له ما یې پوښتنه نه ده کړې. دا یو. دویمه خبره دا ده چې دا زه ور واده سولم زه په داسې چا واده کړلمه چې هغه کور دا سړی زما نه خوښ و نه زه ورسره جوړولم ما 2-3 کاله په ډېرو خوارۍ ورسره تیر کړلو بیا خو نو تعلق خراب سولو ژوند نه تېرېدی بیا هغه خلکو زه کور ته راپرېښولم هغه خاوند مې ولاړی بل واده یې وکړي دا واده سې بچان دي کشنیان دي زما 5-6 کاله کېږي پر کور ناسته یمه نه خو سرګنۍ حال راپسې کوي چې ته خو زموږ ښځه وې څه سولې نه پلار دا سوچ لري چې ورسې دا خلکو ته کښېني چې ولې دا زما لور مې ولې رایله کړې ده وایي اوس مې نه طلاقوي او نه مې ورولې زه په دا کور کې کښېنولې زه څه چم وکړم مولوي صاحب خودکشي کولی سمه ځان وژلی سمه اوس تاسو اندازه ولګوئ دا څه رقم خبره. اول خبره دا ده چې که چیرې تعلق نه برابرېدی د زنانې او کوروالاو خاوند کوشش وکړي ډېر محنت وکړي نه برابرېدله د انجلۍ د خوا نه برابرېدله د هلک د خوا نه برابرېدله مشران پکې کښېنستل جرګې پکې کښېنستل یو واره ټیم ورکړئ 2 وارې ورکړئ 5 وارې ورکړئ که نه کېدله بیا الله فرمایي زما وعده ده
و دې ښځې ته به زه تر دې سړي ښه سړی ورکمه و دې سړي ته به تر دې ښځې زه ښځه ورکمه لہذا پر شریعت د شریعت مطابق راولاړ سي طلاق ورکړي ښځه دې دورې ولاړ سړی دې دورې ولاړ سي دا کافرانو کې دا عادت و چې راولاړ به سلو په مشرکانو کې واده به کړی وو بیا به دا ښځه خوښه نه وله هغه بیا هلته د پلار پر کور کښېنولې وه نه به طلاقوله نه به کور ته راوستله دا د کافرانو عمل ولو دا ظلم دی دا ناجایزه ده په خدای قسم چې کم ظلم کرے هغه ظلم به بیا ریبې والله تو خدا وایي چې د بل لور ده تا ته به الله لور درکړي په خدای قسم تر هغه وځي که ته وایې د بل خور ده په خدای قسم ستا تر خور به وځي لہذا ظلم مه کوئ پښتنو ناجایزه مه کوئ بد مه کوئ ډېر بده خبره ده ډېره ناجایزه خبره ده بیا مشران سره کښېنوئ یاره ژوند نه تېر ضروري خو نه ده چې خامخا به ما او تا سره زړوو سره کښېنئ که سره کېدله ډېره ښه خبره ده که نه کېدله یاره طلاق ورکړه کم سے کم که ته وایه زه تر تا زور باسمه زه به داسې وکم د الله رسول فرمایي داسې سړی به د قیامت په ورځ دا یو طرف ټول شل د تګ به نه یې چې دی را روان د حشرګاه میدان لره دا هغه سړی دی چې د دوه ودو ډېرې خبرې کوي یا دوه ودونه دای سنت طریقه ده یا دوه ودونه دای ثواب لري یا درواغ به نه سره جوړوو والله که دی الله مقصد دی یا د الله رسول مقصد دی خالص خپل نفس دی مقصد دی خپل شهوت دی مقصد دی بیا چې راولاړ سولې چې دویم واده دی وکړي زړه در څخه پاته سو هغه پرېږدی سوله په 15 کالم پوښتنه نور باندې کوي ته به دا نه خبر د معاذ بن جبل دوی کوروالی وي او د خدای عجبه قدرت او تعاون مرض رالی دواړې په یوه ورځ مړې سولې چې مړې سولې بیا دی راولاړ سو چې د کله په قبر کې پټولې قراندازي یې وکړه چې اول کوم یوه قبر ته ور واچوم په یوه قبر کې پټې کړه دي اول یې کم قبر ته کم یوه زه قبر ته ور واچوم دی نه الله له ما پوښتنه وکړي چې دا ولې داسې دا ګپه نه ده نه به ته خولۍ دې په تندي کې ایښې ده ما دوه ودونه کړي دي ما او تا سره خبر یو چې تا دوه ودونه کړي دي تا چې دویم واده وکړي د اول واده څه سلو تا د اول واده والا ښځه چې تا کور والا هغه سره تا چیچ وکړلو سبا د هغه زامن ستا دشمنان د هغه به تا د غاړه نیسي د هغه به دې ولي د هغه به دې د کوره باسي او د هغه به دا یي چې ته به مړې پر جنازه به د دی نه یې ولاړ هغه وایي دا زما هغه پلار دی چې زما د مور سره دونه ظلم چې دی هغه کړی دی صحیح سلو اوس دا خور وایي مولوي صاحب ما جرم چیش دی زما ګناه چیش ده نه زما پلار په ما کې سوچ کوي چې ته په دا کور کې دا 15 و 8 کاله کېږي چې ته ناست یې ته خو وڅوېږ ښځه ولې نه هغه خلک په ما پسې پوښتنه کوي زه څه چم وکړم سبا که ما زار وخوړلو ما خودکشي وکړله ما پر پنکه ځان را وزړوي ما مطلب هغه تیل وخوړل الله ما جهنم لره بیایي څه چم کوئ ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ بد مه کوئ قطعا یې مه کوئ که د نر زوی د نر سره کوه د زنانو سره مه کوه الله ستا منځه پیدا کړې ده الله ستا کور والا در پیدا کړې ده او ته راولاړېږې بیا د ظلمونه کوې ټیک دی سیده د دې سره یوه که ستا خور لرې لور لرې ورېره لرې خورځه لرې دا خو به لرې د هغو سره به دغه شیان کېږي قطعا پر دا شیان مه کوئ عاجزانو ځانونه ټینګان مه کوئ دا د انګریزانو لقبونه وطی ته درکول شوي دی پښتانه ډېر ټینګان دي هېڅ ټینګان نه یو هېڅ غیرتمند نه یو موږ بې غیرته یو ته راولاړ شولې زه دې و داسې تورو ته وتړلم چې ما ته دې هغه پښتانه وایي د شپږتو پر ډانګ یې وخېږوئ تا ما ته دونه غټ لقبونه راکړو زما پر کور باندې دغه حال دی زما پر کور دا حال دی غلط کار مه کوئ زه به د ښځې څه پوښتنه کوم زه به د لوره څه پوښتنه کوم زموږ خلک کلي بازار د هغې خوا را روان یي په ټکې شپېشتې م راخستې د سمال م راخستې پوښتنه وسي خیر حجي صاحب دا څنګه کیسه ده ولا دا خو د پلاني زوی د سمال راوړی د کومه ځای دې راوړی په بازار کې زما یو ډېر ښه یار دی زما یو ډېر ښه دوست دی بس د هغه سره مې خبره سوله بس د سمال مې جین راواخیستی نو ته به خبرې چې دا هلک هغه ښځه کوي که نه کوي هغه ښځه د هلک کوي که نه کوي ابر چې هلک راغلی و مولوي صاحب موږ تللي وو حج لره که عمرې لره تللي وو نو یا په حج کې زما سره مور را سره وه بله ښځه هم وله خیر ښځې خو داسې بې عقلانې دي داسې د عقل یې کور خراب دی د خرطوبۍ انتها ده
د زرګر په دکان کې مزدور ووینه د شایستګۍ ځواني قرار ورسي واده دې کړی دی و یا کدی نه کړی زما لور در کوم ای به وقوف په ایش نه خره دا دلته مزدور دی دا دلته په جوګي کې پروت دی دا دلته په قیامت کې پروت دی دا د کرایې په کور کې وسیږي دا هیڅ شي نه لري د بل په دکان کې ولې دی بیا یو سړی په دفتر کې وویني هغه ته چپړاسي دا ورته د داخل د افسر دی واده دې کړی دی و یا هغه کړی دی بل واده نه کوي ولې خیر زه د لور لرم دا به زه وتا ته درکم نو دا غلط ویلې ول هغه شې زما مور ته ویل زما لور در کوم ازما د مورم خوښ اسوله چې خوښ اسوله ورور د لرالو واده می سره وکي واده می وکي تر دغه ځای مولوی صاحب د طلاق مسله را شي سره کوم طلاق کوم پلار می جلا طلاق اخست دي کدا شزه تا کور ته راوسته پر ما طلاق یې زما کور ولا پر ما طلاق ده زوزه ته پېژل هغه می الته نه پریږدي شزه می الته ناس د چش دی راولار سه د زوی په خوښه واده وروکه د خپل استعداد مطابق د زوی په خوښه واده وروکه د خپل قوم د خپل علاقې مطابق دا نه چې تولار سه د باچا لور غواړي دا نه وروکه سبا که هر شی ولتا ته نه وای چې یاره بابا تاسو ما سره دا کړو ولور ته چې د دې خوښي د ژوند د حساب د قوم د علاقې مطابق صحیح سلو بیا به سبا دا نه وای چې بابا الله دې جهنم ځای کزه دې پڅنګ ور کې واچول صحیح سلو سبا به دا نه وای نو کتره ولاړ شي په خپل خوښه دې روغښتله بیا څه شم کوي بیا به داغه که سبا ناراضه ولو شرای به وتا ته کوي صحیح سلو بیا ګوره ای موتا د خپل لور را واخله یا زوی را واخله موږ دلر ګوټونه غټ شاو د کښنی راو د څو موږ نه پخاو د خپل بچی موږ څونه بچی داغونه موږ پړونی ول راو داغونه کپڑے ول کاټو نو چې دا شان کوي نو بیا هغه ژوند ته ول نه ګوره چې ټول عمر ورته مخ دی چې وټي به یو کالو دوه په پښو کې ګوټونه به کالو دوه په پښو کې پړونی به کالو دوی جامې به کالو دوی وداغه ته ګوري اندازه دی لګولې د دونه غاز راکا دونه میټر راکا دونه نمبر چې وټو ګوټونه راکا دته دی اندازه لګولې ده چا ټول ژوند دا ور سره تیری واغه ته ول اندازه نه لګي ماته زنانه ول مولوی صاحب ما خاوین پر ما 15 کاله مشر زما خاوین پر ما 15 کاله مشر دا بیا انجلی د شلو 15 کاله بیا کونډه سی ولالته میړې اویا کاله ته ورسیږي دا ظلم نه دی ان شاء الله العزيز لکه پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي ما په جهنم کې ولدل اکثر شجوي مالدار خلک وو هغه کې به ان شاء الله العزيز د پښتنو یې سبي خډيري پښتانه به ډيري پکې د خیر سره ان شاء الله العزيز دا یعنی دا نه معنی چې اوس خامخا نارینه بدول زنانه شوله یا زنانه شوله نارینه شول زنانه بدول دا بلکې دلې سي خو الله د هر شي مو تعالی را یو حل راستولې دي حل چی شي حل چی شي حل دا دی راولارسه اول سړی بیمار شي دغه سي پرهیز شروع کی بیا دوا شروع کی بیا ګولۍ شروع کی بیا راولارسه مطلب نور غټ دوا شروع کی بیا په اخر کې اپریشن وکي صحیح سنو دا هغه رقم د خپل ژوند حل چې دی هغه به تلاشه سبب د لور ناس دی پسره ور کی دا رقم ظالمان به هغه ولار سي بل واده به وکي اپ خپل کور کې ناس دا به د پلار کې لکړوي طلاق مو الله قدر کما دا ټینګان منګان بنه کیږي صحیح سنو الله رب العزت هغه سړی قطعا نه پریږدي چې هغه د الله سره علاوه څوک نه لري هغه د الله سره علاوه څوک نه لري ټول ډېر مسلې دي والله په خدای قسم کوم دماغ کار کوي والله العظیم کې کوي چې مرزه چا مسله یو زنان میسج راته وکول مولوی صاحب زما خاوند دی چې ماخستان راسي موبایل تکشین تر ساره والله کرته ګوري په خدای قسم ډوډۍ چای بستر پلانای کپڑے والله کول راته ګوري کبه زما سره په میاستو خبره کړي ما والله الله ول په ما گوادي کما یو ذره د حق ناکي چې داغه کړي ده یا ما د بل چا سره تعلق جوړ کړی دی یا زه د باندې وزم یا زه په دروازو کې درېږم یا زه خیرن نمبردار خورا وسېږم صحیح سلو والله کمی کړی دی لیکن چراسي بیا دی بیا د شوزو تصویرونه دي بیا غزل دي بیا غاني دي بیا پلانای ارشه ودغه سړی ته سړی وای چې کدا ستا کور والا بیا د بل چا سره تعلق جوړ کړي څه چم کوي وجنه یو نو مستاول نه وجنه چې ته کور والا لري د بل چا سره تعلق جوړ کړی دی صحیح سلو ناجایز منه کوي ظلم مکوي ستا کور والا د پر ځان زړک صحیح سود یو سړی خپل جامه غوسه د بل چا شایسته جامه غوسه د هغه جامې انتظار مکوا دا خپل جامه چې دا غوسه د پر ځان زړک د بل وی جامو ته سړی نه ګوري دا خپل کور والا پر ځان زړک
د بل چا کور ولا ته مګوره و دا ښځه که سبا وغورځېده بیا به څه چم کوي کې سبا زار وخوړ بیا څه چم کوي کې خودکشي وکړه بیا څه چم کوي صحیح سلو خپل کور والا ته ټیم ورکړي د الله رسول خپل ژوند تقسیم کړی و د میلمنو یې جلا ټیمولو صحیح سلو د خپل ځان جلا ټیمو چې آرام کوي او د خپل بچانه جلا ټیمولو بچانه ته خپل ټیم ورکړي ما په یو هفته کې ما خپل یو ورځ بچانو تور کړی زه پر کور یم بس قرار بیغم ورته ګرځم نه د چا ټلیفون پورته کوم نه ټلیفون کوم نه شي کوم دا زده کې دا خبرې زده کې ژوند دا رقم نه تیریږي ته به ورکې دا به ستا په انتظار ناست تا به بل ځای ځان دپاره ژوند سیټ کړي او دا څه چم وکړي دا څه چم وکړي یو سړی راغی بل ورځ ژړل ډېر پریشان و مولوي صاحب کور والا مې د بل چا سره تعلق شروع کړی دی زه په خبر سولم نو ته پر بازار ګرځې په سفر ګرځې په څلور کاله ورکې والله دا د ماښام خبره درته کوم د شپې مولوي صاحب خبره دا ده سړی واده وکړي ولاړې په سفر باندې تللی دی 3 کاله کېږي یا څه پورته کښته اوس یې 3 کاله بعد اوس د کور والا کښنی دی څه چم وکړو اوس یې د کور والا کښنی دی 3 کاله بعد و د چا سره تعلق جوړ کړی دی هغه ورته وایي زه خامخا تا کوم دا ورته وایي زه خامخا تا کوم ما به کوې کښنی دادی صحیح سلو په خبرو سره شرم حیا درکې ستا مسافرو ته چې په کینیډا او په استرالیا او په جرمني او په دوبۍ او په کم ځایو کې ناسې شرم او حیا لرئ کې لرئ بیا د هلته ځانونه مړه کوي چې را نه شئ صحیح سلو کې نه لرئ نو ګرځه بیا به دې دا رقم پیښېږي 4 کاله بعد واده والا ښځه ده د خاوند داسې اولاد نه ولو اوس 4 کاله بعد دا بچی لري او د چا سره تعلق جوړ کړی دی هغه ته وایي زه ستا سره غورځم هغه ته وایي ما به خامخا ته کوې اوس مسله ماته زه څه چمکتئ ما ته لار په دې کې مې هوښیار سړی که به نه یي ما ته لار راورښیاست ملایان خو وایي دا مولوي صاحب راغلی دی غټې خبرې کوي زه غټې خبرې والله که کوم په خدای قسم زه هغه زما زوړ ژوند نه و چې زه به دلته ګرځېدم په ښار کې چې زړه مې غوښت هغه مې کول زه اوس د خپل ښار کې نه شم ګرځېدلی والله العظیم په خدای قسم ستا لور زه خپله لور بولم په خدای قسم ستا خور زه خپله خور بولم بیا ما ته دا خبرې چې دی هغه راپېښېږي ما ته پلار وایي چې مولوي صاحب تا کومه دنده شروع کړې ما ته مور وایي چې تا کومه دنده شروع کړې ده چې ما له خبره راغله زه څه چم وکړم دا د نن پېشلمي خبرې درته کوم د نن والله که د پرون خبرې درته کوم دا د نن درته کوم والله که مې خیال وم چې زه به بیا پر دې باندې خبره کوم خو چونکې دا خبره راغله ناجایزه مه کوئ ظلم مه کوئ دا رقم نشي کېدلی نه دا رقم څوک چا سره ژوند تېروي صحیح سلو ستا پلار ستا سره دونه زیاتوب شروع کړي لکه ستا ته چې د کور والا سره کوي په خدای قسم که د پلار سره بیا شپه تېره کړي او دلته ستا کور والا ستا سره څنګه شپه تېره کړي صحیح سلو بد مه کوئ ظلم مه کوئ ناجایزه مه کوئ چې سړی وایي چې مولوي صاحب الله اکبر مولوي صاحب زما خپله خور ما د چا سره څو وار لیدلې ده وایي زموږ غټ کورونه دي اوس موږ څه چم وکړو د پلار عزت دی د مور عزت دی د کاګانو عزت ونیولی څه چم وکړه صحیح سلام څه چم وی وکړمه د خلکو یې مولوي صاحب داسې بې اتفاقۍ راولې داسې د خلکو کورونه خرابوې چې ته دونه غټ بې عقل یې زه دا تورې زه لرم الله دې زما بیخ وباسي چې زه به ستا په کور کې بې اتفاقي راولم صحیح سلو تورې زده کوي زه یو ډاکټر د مریضانو ډېر حال لري او زه ستې حال دغونه لرم نو لہذا د الله رسول فرمایي کچا احسان در سره وکي خبره د کومه ځای شروع وسوله خبره د دې ځای سره شروع وسوه چې د کور والا سره احسان وکړه دا احسان نه مینه هر شی چې ورولې دا عیبونه پکې را باسي هر شی چې ورولې د الله رسول فرمایي شکریا ډیر ادا کوه کور ودان الله دې ژوندۍ لره الله دې آباد لره خدای دې مخ خرابوه دا سړی دوګنه در سره کوي دا زموږ په معاشره کې داسې خلک ست تشور سره وکړي دی بس روان شي ستا شکریا نه ادا کوي حالانکه زه انسان یم ته انسان یې کم سے کم شکریا خو ادا کوي ما ستا سره ځان دونه ستړی کوي ما ستا سره دونه خوارۍ چې دي هغه وکښلې که ته وایې نو د خدای دپاره دې کړي دي دا دې د خدای دپاره بل ځای درته وایم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجز به د الله رسول فرمایي کچا و چاته یو شی ورکړي اتر یې ورکړو ګړۍ یې ورکړه تسبیح یې ورکړلې ګوتکې یې ورکړله بل هر شی چې د الله رسول فرمایي ته د هغه بدله ورکړه فإن لم یجد که چیرې ته شی نه لرې فلیثني بیا راولاړ شه د هغه صفتونه وکړه تعریفونه یې وکړه
یو سړی تعالی شی راوړي هر شی چې درکې ته په بدلا کې شی ورک یو خود شوزو بدلا ده د شوزو علایده دغه خبره د خړ کالی وروړي دغه خاصر کالی راوړي دا د دې دروغ دي سره دا نه یا دا د الله رسول فرمایي و داغه څه د کچا شي نه کوي ور دا پریشان چې ازما کالی خود غیب لاړو صحیح سلو د الله رسول فرمایي کچا تاسو سره شو کړلو راولار صداغه رقم بدلا ورک تر دې لا شه بدلا ورک کني صفاتونه وک الله دې ژوندۍ لره الله دې تا آباد لري الله دې ستا کور نه خرابوي الله دې ستا قدر وکي جزاك الله فإن من اثنى فقد شكر کتا شي نه درلو تر ولا شو دغه دې وکړلو صفاتونه دې وکړو تعریفونه دې وکړلو الله رسول فرمایي ګور بس تای شکریا ادا کړ تای شکر ادا کړ ومن كتم فقد كفر کچا تاسو سره احسان وکړ تا بس ير کې چورور ته نو څه خونه د یار د الله رسول فرمایي تا خبره پټ کړله فقد كتم څه فرمایي ومن كتم فقد كفر تا خبره پټ کړه تا نه شکر وکړله تا د دې نعمت نه شکر وکړله نه شکر چې داغه بکې نه خامخا به وای ک بابا دی ک ورور دی ک زوی دی ک کوروالا دا کاندوال دی ک دوست دی هر څوک چې الحمدلله زدا شی لرم چې ما تر څوک دی ور په احسان وکي زب ان شاء الله دور په احسان ور سره کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل مبارک دا او عادت مبارک دا و چې چا به یو شو لراوستي سارا والا پیغمبر اسلام به شپش پر وو شام کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سارا سره سړی را دي چا باګی راوړي وي چا به کرت راوړي وي چا به مستی راوړي وي هر شي چو د دې خو به د بازار شان ور کول خو یو ورځ به سړی را لې پیغمبر اسلام ته یو وښ را وستلی وو د دې خو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 15 پر وو شان ور چې واره کړ د وایل دانو چشتي یار دانو اوس ما خو ډیر خیال وو او تا ماته دونه لږه د الله رسول الله پر منبر کې نه سیملګوري ته ویل په آینده کې به د پلانی قوم تحفه هدیه گفت قبلهم د نور قومو غزنه قبلهم په آینده کې د کمینه قوم نه کم سر هر څو شور سره پر سر یو ګرځوا بیا هم لتا ګلمني صحیح سره د الله رسول ول زو په آینده کې د پلانی قوم هدیه قبلهم هغه ابدار دي درانه دي سنگین دي صحیح سره پلاردار دي داغه به هدیه قبلهم د دانور غنه قبلهم مال بل شي رانه د الله رسول وخت جهاد درتل یو کله یو هغه سره جنگ کوي څنګه کلی ولای کار نه درلودي الانکه کلی سره یو ولو بیا دې کلی والا سره ول تنوي صاحب فرمایي چې تا وسې څه د یار د دې سره جنگ کوي زمر سره جنگ نه کوي بیا پیغمبر اسلام مبارک پښتنه وسوله پیغمبر علی السلام ولی ورځ پر د لار را تیرې دلمه تری ولمه د داخلي والا یو زنانه و یو انجلی و یا منځوا و ما ته ګلاس وبره کې د دې پر ما احسان دی یاره د دې پر ما احسان دی سبحان الله وځ په دې وجه کار نه پړل د الله رسول با چې هر شی ورکی ډېر شکریا بیا ادا کول ډېر شکریا جزاک الله الله دې ژوندۍ لره الله دې قدر وک الله دې آباد لره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب الزور رواه الترمذي د الله رسول فرمایي و یو سړی دی ترځانه غټ شي مطلب وساسانه مثال زدر کومه کمزوري سړی دی غریب سړی دی مسکین سړی دی هغه کپڑے اغوستي دي چې په دې شار کې تر ټولو اعلی سړی چې دی هغه مثال باسانه در کمراډو غړی دا ګرانه غړی دا او هغه کومه غړی مشهور غړی دا هغه په یو نیم 2 لک 15 لک روپۍ دی ریډي والا پلاس کړي د الله رسول فرمای دادای دی لکه سړی چې د درواغو جامې واغوندي د درواغو جامې دا معنا سر وتن چې دی هغه ټول په درواغو کې پټ دی څه معنا زباستانه تور دروشه یو سړی ډرایور دی یو چا دی یو غټ سړی نو غټ موټر سره دی په خپل غریب دی د کرایه په کور کې ناس په دغه موټر دی کله کله هغه ثابت دی زې استولې چې پلانې کار وکړه د ډیر په نخرو ناشته نه ډیر په نخرو موټر چلی یار چاته بد ګوره اوس دی ځان داش کار کوي دا موټر زما دی ا موټر ددن دی او د الله رسول فرمای دا داسې دی لکه د دروغ جامه چې سړی واغوندي لاندې باندې په دروغ کې پټه لہذا د الله رسول فرمای داسې بنکه دا چم قطعا مکوا د خپل استعداد مطابق ژوند کې روا الله ستاسو ډیر څه سره کړی دی ډیر ښکارا کا شي نه دي در کړی نو کوشش دا مکو چې یار مرداسیو پلاس ورځي به پلاس نه په کال باندې به هم
شنه غوښه لیدل نه لیکن دی به طرز داسې جوړي چې دا خو موږ په کور کې هر وخت دی دا علایداغه پښتو کې لاپوی بوله لاپی وای نه د الله رسول منع کړی دا چې مکو قطعا نه مکو و اې ځ اسانه مثال درکوم یو سړی عرب پتی سړی دی هغه د ریډي والا چمونه کوي د چوکیدار چمونه کوي د منشي چمونه کوي نو پر دا غوي چې دا بده خبره ده و ته الله دون شایسته کور ژوند درکړي موټر درکړي ته ولې په سایکل را روانه نو بده خبره ده و نو لہذا لکه دا خبره چې بده ده چې یو سړی مالدار دی د غریبانو چمونه کوي نو غریب دی بیا د مالدارو چمونه نه کوي لکه هغه مالدار دی د غریبانو چم کوي دا دروغ دی او چې زه غریب یم او دا غریب دی د مالدارو چمونه کوي دا دروغ دی چې زه مالدار یم او د الله رسول فرمایي دا سمک ما ته خپل لار رسول څونه جب خبره ده قربان اسم تر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دې خبره کړې لکه پرون ما شام چرته کړې په خپل حد کې وسیږي وای د خپل کمبل سره سمې پښې ځغه و بالا نه د خپل دلته سره سمې پښې دا مکو چې دلته کې دې پښې وتلی غریب سړی کرایدار سړی چوکیدار سړی بل ځای مزدور یې په لاسو شل زره په کور کې دې شادي ده نارې مو وای چې تا موټر ته په 15000 دې خالی ګلام پر لګول تام په شادي حال کې ورور قرضونه دي اخستې دي بیا د ورور خلک د ډوډۍ کې څه څه ده څنګه هم سایه غډیر مالدار او هغه غټ واده جوړ کړی تیم جوړې دا مکوا الله رب العزت دا سیستم دا رقم جوړ کړی نه دي ته چې کم کوي دا درواغ دي صحیح سره دا بل خبره سره بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء الله رسول فرمای چا شد سره وکړلو نور سخت نوچ ته په بدله کې شور سره وکي بس دا ورته جزاك الله دې تا ته ښه بدله درکړي دا چې ما سره څه وکړو تر دې ډېر ښه بدله الله وتا ته درکړي فقد أبلغ في الثناء تا د شکریا ادا کړ بس د شکریا ته ادا کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت پر ورځ سړی الله رب العزت په خپل دربار کې پیش کی الله ورته فرمایي پلانې کار چې تاسو سره پلاني وکي تا د شکریا ادا کړل ستا کالینو کالی درکړو ستا کور نو کور درکې ستا سایکل نو سایکل درکې ستا پلانې صحیح سو بنوي به درکې ډوډۍ درکړه تا شکریا ادا دی وی الله د شکریا ولې ادا کوم دا خدای سره وکړو مې د په ذریعہ دې سره وکړو ما ستا شکریا ادا کړ الله فرمایي یا اور ساول د شکریا ادا ک بیا راس ما شکریا ادا کړ د شکریا اول ادا کړ ځکه د په ذریعہ ما ستا سره دا کار وکړ صحیح سلو لکه دا اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د چا شکریا ادا کوي ولې ادا کوي جزاک الله خو شکریا ده نو پیغمبر صلی مبارک مونږ دا غویلو چې یار الله ما ترا کو پدې کې د چا څه کار دی د امامته ته د ژوند لار را شوولې د ژوند را تاسانه کړی دي په دا ترتیب ژوند تیر و ژوند به دي خوشاله یو ډیر به خوشاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان اشکر الناس لله تبارک وتعالى اشکرهم للناس د الله رسول فرمایي یو سړی د بندگانو شکریا ادا کوي هغه چې کله یو سړی مطلب د خلق شکریا ډیر ادا کوي بیا هغه د الله شکریا ادا کوي کم سړی د بندگانو شکریا نه ادا کوي د الله رسول فرمایي هغه د الله شکریا نه ادا کوي څنګه فرمایي د الله رسول وی لا یشکر الله من لا یشکر الناس هغه سړی قطعا د الله شکریا نه ادا کوي د انسانانو شکریا نه ادا کوي تباول د انسانانو شکریا ادا کوي بیا به چا شکریا ادا کوي د الله شکریا ادا کوي دا ته چې د انسانانو شکریا ادا کوي دام الله فرمایي دی نه چې دا زه وایم یا هغه سړی وایي دا الله وایي وای اول د شکریا ادا کوي بیا راس ما شکریا ادا کوي صحیح سلو څنګه اسانه د ژوند اسانه ترتیب دی یو کور والا چې د خپل خاوند شکریا ادا کوي استاد ما سره دونه شو کو زه خدا سيوم دا شته نه ده شته ډیره دا شته د خپل پلار د موټر سایکل کې سي درته کې د استاد شایسته موټر کې نه کوي صحیح سلو بیا تا ته وایي چې زما د پلار د سایکل خون د استاد شایسته موټر کې ولا کېل دلې تا به په 50 لکه موټر اخستې تا به دا شاته کښنولي په خوا به بس کې را روان او ټوکرې به په لاس کې وروره مردار شین مخ به نیولې اوس په عزت په موټر کې ناسته ده دا وای ما د خپل پلار د سایکل یا د موټر سایکل د رخصه خوند استا په موټر کې ولا کېل درې دي د الله رسول فرمای په دغه وجه ما په جهنم کې شې ډېری وي هغه دغه بنیادی ټکی دي تا به شایسته کور جوړ کړی شایسته اعلی کور دا به الته د خاور په کور کې وسیدل چې دا نه معلومېدل چې
باتروم یې کم یو دی او دالان یې کم یو دی او پلانه یې کدای نه منو دلته چې رااله وای د خاورو خون ما دلې نه دی لیدلی او کومه ښځه چې دا شی کوي الله رب العزت ور باندې درې ده که میړو ور باندې درې که کور ور باندې درې که ګاډي ور باندې درې صحیح سلو دا د ښځو لوی شی دی دا په دې کې الله رب العزت ډیر عجب شی دی او بیا د الله رسول ورته وویل چې دا وجه د ځان وباسي دا خبره قطعا ته مزدور یې ته مسافر یې په میاشتو تللی او دا د دې ځای ته ګیلې دراسته پلانی ورور دي دار سره وکړلو خور دي دار سره وکړلو اکا دي دار سره وکړلو ماما دي دار سره وکړو ما په دې یارانو کې یو ازمای ملګری دی غوایي مولوی صاحب تر نن ورځ زما کور والا ماته نه دی ویل چې ماته خرچه راکړه تر نن ورځ ماته زما کور والا نه دی چې دا بچی نه جوړ دی جره بوزه زه مسافر يم د لسو د شلو ورځو چې ورسمه دوايم ور پیدا کړي ورونه لري آل ور کړي ازما کیسه ته پیچې ورکه چې جرسي دوا ماته نه دی ویلي مال دا ډېر پلاردار شزر باندې پیښ دا رقم شزه ګستر نسته په دې شهر کې دا رقم شزه په شهر کې نسته نه روپۍ غواړي نه فرمایش کوي او چې پیسې ورکه 100 روپۍ ډېر شکریا دی ادا کوي صحیح سلو اولاد نه جوړ سو ګلې نه درته کوي او پلان نه جوړ دی او دا شي دی دا شي نه دی دا شجی د یویر په خبره وتا ته د 100 روپۍ غ جوړي تعالی رال راواسي چې بچی نه جوړ دی ټیک ته صحیح ده په داسې شان به تعالی رال راواسي ته بدا دکان پریږ دی دفتر به پریږ دی ماجد به پریږ دی انډوالان به پریږ دی چې الله ورور از مازوی پر مرګ دی چې ورسې هغه بالته بازی کې هغه ګرځي ولې شي چې وای ګردش پای د شپه تیر کا خدای دې خانه خراب نه کړو دا ګردش په تا خو مل روس میسج راوستوي دا د شذلوې به او په دا نو وای دا ازما ملګری ازما کور والا ماته تر نه ورځي دا نه کړي مال دا پلاردار شته دا خاندان شته او دارځي پیدا کیږي دا نور بلای ډیر دي ارځي ډیر پیدا کیږي ټیکسلو نو بیا د الله رسول فرمایي دا بل حدیث دی وای من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر د الله رسول فرمایي چې یو سړی په لږ نسو خوشاله په ډیرو ملک خوشاله شي پښتانه وای په لږ نسو راځي خوشاله نسو په ډیرو ملک خوشاله شي او د الله رسول فرمایي ومن لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د انسانانو شکریا نه ادا کوي او هغه د الله شکریا مولا کا ادا کوي الله کا د الله شکریا هم در ادا کوي ولې د شکر عادت نه دی د شکر عادت نه دی نو بس شوی وای راغی وای او دا بل حدیث پیغمبر وتحدث بنعمت الله شکر تا الله رب العزت شي در کړی دی موټر در کړی دی دا رقم کور در کړی دی بچان در کړی دی کور والا ته وای الحمدلله زما ډیر شکر والا الحمدلله زما ډیر شایسته کور الله را کړی دی الحمدلله الله ډیر شایسته موټر را کړی دی د الله رسول فرمایي دا د الله شکریا د چتا ادا کړی د الله شکریا ادا سواله صحیح سنو وترکها کفر د الله رسول فرمایي و چې د الله شکریا نه ادا کوي مطلب ته نعمت تر کړی دي نه یاد دا نه شکریا ده کور در کړی دي کور نه یاد یو ما کور دونه کمزوري دي پلانې غدونه شایسته کور دي پلانې غدونه شایسته کور والا دونه شایسته ژوند تیری دونه شایسته اخلاق دي د پلانې د شایسته مطلب موټر دي د پلانې د شایسته دکان دي دا خبرې کوي او خپل در صفات دي الله در څخه اخلي هم او د الله نه شکر دي مو کړل او چې څوک د الله نه شکر وکړي الله رب العزت خامخا شي چې دی هغه جنې اخلي بیا الله رسول فرمایي والجماعه رحمت جماعت اتفاق نه دي اتفاق دا رحمت دی وس اتفاق دا نه معنا چې موږ په کور کې سل کسان موږ په اتفاق یا موږ پنځه کور ټول په اتفاق باندې یو کور خو مجبور دي نو کقل رالي خو ټول کور لر رالي او کمل مرالي خو ټول کور لر رالي یا دا غټ کور چې سلسلتنه پکې وسیږي دا په کورو کې نکسي دیوالونه وې کورونه سره جلای کې بس بیان اتفاق سره وکړي چې موږ یو قوم هغه مشر دی هغه د کله مشر دی دا مې د کور مشر دی دا مې د پلانیش مشر دی دا د الله رسول فرمایي په دې کې رحمت دی صحیح سو په دې کې برکت دی والفرقه عذاب د الله رسول فرمایي به اتفاقی ټیک سره په جبه نصر پیدل په خله نصر پیدل دا چشتي دا عذاب دی د الله لجنه کم سړی د کور والا سره په جبه نه پیژ دا عذاب دی کم سړی د ورونه سره نه پیژ دا عذاب دی کم سړی د بابا او دادی سره نه پیژ دا عذاب دی کم سړی د اولاد سره نه پیژ دا الله رسول فرمایي صحیح سره نو لہذا تاسو څه کوي د الله رسول فرمایي تاسو به شکریا خامخا ادا کوئ دا چې کله نن څه سبق ډیر ته پرون ما دماغ سم کار نه کوي طبيعت می خراب او سبق می 30 منټه ته ویلي کښینه خاص دکانداري می ولا کوي دغه کله چې پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت وکړي د مکه څخه مدینه لراله نو صحابه کرام یو شی نو بیا یعنی یات پیسې ور په پلاس کې نه درلوده یو شی نه درلوده قرار پیغمبر علیه السلام اعلان وکړي چې یاره پیغمبر سم په خپل مهاجر
ازما ملګری د کله کله پر دکان باندې نه مجدي زور ته وایم مهاجر باندې کړی یا مهاجر خو نه کوي غالي دا الک شناس کوم دی ریکارډینګ سکی مال دا مهاجر پر شیر ده خدای مهاجر دی او و یا یار دا لکه مهاجر څنګه خوان کوي یار ته پر شیر دی په خپل دکان مهاجر الله نه دی تبا کړی په افغانستان کې کم ورسې خلک وسیږي اغستړي د ستومانه دي دلته چې راغلي د دراغو آباد دي چې حالت تللی دي بیرته راغلي دي په هجرت کې الله برکت یې شي دي الله یو شی په کې چې نستلې سي الله رسول فرمای الشيخ صاحب رحم الله حدیث نقل کړی دي مهاجر چې ځان ساده او زه یو وروم سبحان الله ومات لسور ثواب ملوي او مهاجر سره چې وای د الله رسول فرمای اویا ورسه اویا نه وسو ثواب ملوي مهاجر سره وای سبحان الله صحیح دې لکه وسو ورچوي زو وایم سبحان الله دې لکه لسور چوي دا مهاجر چې کله رالو مدینه شریف لرنو انصار به خډیر شو سره وکړو حتی داشم پیټ سره چې پیغمبر سم یو صحابي د بل صحابي ورور کې چې دا ورور دی د سرای کې پکور کې لکه مل معنی چې راځي ډېرې پر کورې سره تقسیم کې د یو صحابي او د هغه دوی کور والا وي عبدالرحمن بن عوف چې پیغمبر سم د کوم چا ورور کې مطلب چې د هغه سره د هغه دوی کور والا وي عبدالرحمن بن عوف لري راوسید واړ کښینه ولې ول عبدالرحمن په دې کې چې کوم یو سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنہ دغه صحابي او انصاري ورته ویلې په داد بوکور والا کې د کوم وستا خوشي زاغه در طلاقوم عیدا به تیر استقبال وادور سره دا بدر وس چانه کړی او پر دې مجلر خندار راځو صحابه دغه ژوند الله د رسول د پاره دا قرباني ورکولې بیا عبدالرحمن بن عوف یا الله دې تاج ژوند لري ما جماعت د بازار لار راوشه بیا اولاد عبدالرحمن تاجر الرحمن د الله رسول پر بیا دون مال دولت الله ورک نو دغه مهاجر او پیغمبر علیه السلام ته چې انصار مسلمانانو مدد وکي دون نصرت وکي دون شیر سره وکو موږ به څه کوو د دې د حق د الله رسول ورته فرمایله ولولي وتدعون لهم قالوا بلا قال فذاك بذاك د الله رسول ته فرمایله الیس تثنون عليهم به تی د دې صفاتونه نه کوي تعریفونه نه کوي ولولي نه کوي یا رسول الله ولتی ودی ته دعا نه کوي ولولي نه کوي یا رسول الله ول بس هغه دې چې سنو دې د احسان بدله سره د احسان بدله په دغه صورت کې چې دا غوړ که خیر دا خبره ختمه شوه اوس د صدقه الفطر مبارک عزیزان څو خبرې کول غواړم سرسایه چې کوم بودی د الله رسول فرمایي د عبد الله ابن عباس روایت دی وای فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم تاسو صدقه الفطر ورکوي د الله رسول فرمایي دا چشته ستا د روزه پاکي د من اللغو فضل خبرې میکړي دي بے ځای ورفض بهدا بیکار مجلس می کړی دی وطعمه للمساکین د مسکینانو د لپاره خوراک دی صحیح سلو دی په مړیږي فمن اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من صدقه الله رواه ابو داود د الله رسول فرمایي چې کله پر چا باندې روزه رااله په دا روزه کې به خامخا لما او تا چپه خبرې بیکاره خبرې بے ځای خبرې فضول خبرې بهوده خبرې چې دی هغه سوي دي نو لہذا تبر ولاد سے د الله رسول فرمایي صدقه الفطر چې کوم بولی سرسایه چې کوم بولی دا به ورکړي د امام صاحب زموږ مذهب دا واجب ده صحیح سلو او دویمه خبره علما دا فرمایي لکه څنګه په حج کې موږ هغه دمه شکر چې کوم بولی موږ څه علالو چلته حج وصلو بس ټول احکام ادا سول ارکان ادا سول صحیح سول بیا باغ چیز کیږي په حلال کې د شکریا چې الله الحمدلله تعالی دې حمد تعالی دې شکر چې موږ دادی بس کار وسو د سمي حلال کې دا غره کم چې ما او ستار روزه پر کېدو چې د الله رسول فرمایي صدقه الفطر چې دا ور کوي دا بس تا د روزه شکریا سي چې الحمدلله یا الله تعالی ته د روزه توفیق راکړي د روزه میاشت را باندې راوستله و ضروري نه ده چې چا روزه دې نیول هغه بس چم کوي هغه بدای چې الله تا د روزه میاشت پر ما راوستله زه شکر ادا کوم چې کوم چا روزه نیول دي هغه به یا الله تا ماته د روزو توفیق راکړي چې ما روزه ونیول صدقه چې دا هغه ور کوم اوس خبره دا د عزیزانو صدقه الفطر پر چا باندې ستا سرسایه سمو غټ تور درته وایم اساني د لپاره ډیر تور به خبر ورځي خبره دا ده چې کوم سړی 15,000 روپۍ نن ولري نن صحیح سوري دا 15,000 روپۍ چې د هغه د نن ورځې 2.5 تولو د سپینو زرو قیمت دی دون سړی ولري بس پر د باندې صدقه الفطر چې دا واجب ده دی به ورکړي د زکات او د سرسایه په مابین کې فرق دا دی زکات شرط دا دی چې دا روپۍ ته الله درکړي دی یو کال پر تیر سره په سرسایه کې دا نه دی وسبا اختر دی
د اختر په شپه مخستان ته 1 لک روپۍ پیدا کې پر دا صدقه الفطر چې دا واجب شو. صحیح سلو. بیا دا غره کم صدقه الفطر چې زکات چې پر کښنیانو باندې نشته، مطلب چې کښنی روپۍ ولري زکات نشته باندې. لیکن کووس یو کښنی چاته الله رب العزت بچي ور کړی دي، روپۍ نه لري، مال نه لري، پر بابا باندې دا صدقه الفطر چې کم دا هغه واجب دا به ور کوي. چې کم غټان کښنیان دي هغه واجب نه ده، ها کې د خپل جانب ور کړله پروا چې دا هغه نه لري. صحیح سلو. اوس په دې خبره ده کم سړی 15,000 روپۍ ولري هغه خپل سرسایه ورکړي د خپل نابالغ بچانو د ورکړي، او چې کوم غټان دي هغه به ته خوښه ده کې پاغه ورکول چې خپل ورکم د دې خوښه ده، کاغه ویل چې یا ته ورکز من د خلک از مفتی هم تر پښتانه ورکړي هغه دی ورکړي، هیڅ پروا نه لري. اوس په دې خبره ده عزیزانو چې څور په ورکول چې دی هغه ضروری دي. یو خبره ده د الله رسول فرمایي پاو کم 2 کیلو غنم یا د دې قیمت ورکړه، دا تقریبا نن ورځ 140 روپۍ جوړیږي. یاره ولاړ څه 3.5 کیلو وربشي دا ورکه یا د دې قیمت ورکه، قیمت څه خبره ده سړی ورکه 400 روپۍ جوړیږي. یاره ولاړ څه مطلب کجوري چې کم دي 3.5 کیلو 900 روپۍ جوړیږي. یاره ولاړ څه کشمش چې دي 3.5 کیلو 2000 روپۍ جوړیږي. ټیک دی اعلی او کمزوري او شپکه راځي که اعلی کشمش ورکه هغه د 15000 روپۍ به جوړي مثلا، یا که درمیانه ورکه هغه بسم هغه سر ضروري نه دي. اوس یو سړی غریب دی، لاس یې تنگ دی، داغه د پاره د الله رسول فرمایي چې شوکه ته پاو کم 2 کیلو غنم حساب ورکه، یا غنم ورکه یا پاو کم 2 کیلو غنم 100 روپۍ جوړیږي، 140 روپۍ جوړیږي هغه ورکه. صحیح سلو. یا یو سړی لږ خاصه مطلب گزاره کیږي هغه ته د الله رسول فرمایي 3.5 کیلو وربش روپۍ 100 جوړیږي 400 روپۍ جوړیږي هغه ورکه. یا یو سړی ته الله نور وسور کړی دی هغه براولاړي څه چم بکی هغه د 3.5 کیلو کجوري خرما چې کمی دی هغه دی ورکه 900 روپۍ جوړیږي. صحیح سلو. یا یو سړی چې هغه الله ډیر مال دولت ور کړی دی هغه دی راولاړ څه مطلب 3.5 کیلو کشمش چې هغه 2000 روپۍ جوړیږي هغه دی ورکه. دا زموږ د خلک دی. اوس عمران خان را واخله، اشرف غنی را واخله، د چې سرسایه ورکې دی 2 کیلو غنم ورکې که 3.5 کیلو کشمش ورکې چیش ورکې او نو د د فرق مناسبه نه ده چې دی راولاړ سره 2 کیلو غنم روپۍ چې دی 140 روپۍ ورکې. د غریب سړي د پاره چې خالی 15,000 روپۍ لري 80,000 روپۍ لري، مزدور دی، مفلس دی، یو ځای مطلب چوکیدار دی، 100 روپۍ ټولې کړي دی، هغه د پاره دا شی دی ورکې. اوس سړي ته الله رب العزت ژوند ور کړی دی، مال ور کړی دی، هغه 400 روپۍ ورکې، 1500 ورکه، 600 ورکه، ضروري نه ده چې خامخا به 400 ورکه، ضروري نه ده چې خامخا به 140 ورکه، د 140 په ځای باندې 200 ورکه. سن په خبره باندې خلاصيږي. یو سړی واغمات المونس سرسایه څو ده، ما ورته سرسایه چې داغه 80 روپۍ ده، ول ډیر نه دی، څو کاله مخکې مال یاد شیګان غنی ویر روپۍ ده، کسل روپۍ ده، لاسونه دی ونی ول شکر دی چې نه 50 روپۍ باندې وای شکر دی چې نه. صحیح سو. لازم د پښتنو چې ډیر پرګایږم هغه دغه شی دی. نو لہذا کته الله مال در کړی دی، ډیر مال در کړی دی، د کشمشو اندازه ولګو 2000 روپۍ ورکړ پر خپل بچی پر سر باندې، بیا کڅه گزارای مطلب 900 روپۍ ورکړه د کجورو پر سر باندې 3.5 کیلو، کدر هغه څه خاصه گزارای مطلب کمزور بیا 3.5 کیلو وربشي چې هغه ورکړه دغه قیمت ورکړه 400 کبه یې گزاره نه کیږي، کور کې بچان سره ډیر دی هغه بیا 140 روپۍ چې هغه ورکړه. اوس خبره ده عزیزانو بار ملکیان دي، اوس په سعودي عرب کې دي، په جرمني کې دي، په کینیډا کې دي، په نیویارک کې دي، هغه وایي چې د کوم څه مطابق کورنۍ د لید په افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، د دوري دي. علما فرمایي وای چې په کوم شي کې د غریبانو ډیره پیدا و هغه وک ستا د سعودي پر روپۍ کې ډیره پیدا و دا هغه چې سعودي والا دی راولاړ سي اندازه دی ولګي چې مطلب کجوري 3.5 کیلو په څو جوړیږي. صحیح سلو. دا هر کوم کینیډا والا راواخله، جرمني والا راواخله، استرالیا والا راواخله، دوبۍ والا راواخله، حساب دی ولګي. که کمزوري سړی دی حالت مزدور دی هغه دی راولاړ سي مطلب د غنمو حساب دی ولګي، او کچیر مطلب څه گزاره کیږي د وربش حساب ولګوا، کبه څه گزاره کیږي د کجوري حساب ولګوا، کڅه گزاره کیږي د کشمش حساب ولګوا. صحیح سلو. بیا راواخله خپل وطن لري راواسته، خپل غریبان لري، یتیمان، کونډي، غریبان، بیچارهګان. صحیح سلو. هغه ته ورکا دا نه د چې یار ته په کوم وطن کې وسیږي دغه مطابق به ورکه، کته وا یار ز په دغه کې وسیږم په سعودي کې وسیږم د افغانستان د حساب ورکوم، د افغانستان د حساب ورکا، هغه سره هیڅ تعلق نه لري. ها څه خبره ده چې زیاده سے زیاده ورکا د غریب په چش کې پیدا وي، څه خبره ده. صحیح سلو. نور هیڅ مشکل نشته پدې کې. بیا بل خبره ده ټیمه کله دی، ټیمه عزیزانو دا نه دي چې خامخا به د اختر ورځ رااله ته په هغه ورځ ورکه، نن یې مور کولای سي
د اختر مخکې دې ورکولی شو د اختر بعد دې ورکولی شي دا قضا نه لري خو ښه خبره دا ده د الله رسول فرمایي چې دا خوراک دی د غریبانو دپاره د اختر په ورځ چې عیدګاه له راځي د عیدګاه مخکې ورکه چې ورکړې کړله بیا به غریبان د سوال خلاص شي هغه به هم خوشحاله شي په لمانځه کې به شرکت سره وکړي ته به هم وکړي اوس خلک چې دا خبره واوري چې یاره ښه خبره دا د سړی د عیدګاه په ورځ ورکوي دا ښه خبره دا معنا نه یو سړی ته راولاړ څه نه ورکړه د هغه نن ضرورت یو د اختر په سهار دی چې وړه واخلي غوښې واخلي کالي واخلي درځي ته روپۍ ورکړي نه شي کولی او نن یې ورکړه که چا په روژ کال نه ده ورکړې نن یې ورکولی شي که څوک د راروان کال ورکوي نن یې ورکولی شي صحیح سلو بیا دا خبره د چا ته ورکولی شي چې هر سړی مسلمان غریب حتی علما فرمایي و کافر ته لا ورکولی شي د خپله سرسایه کافر ته لا هم باج علما فرمایي سرسایه ورکولی شي اوس خبره دا ده په کور کې لس تنه دي مثلا دی غواړي چې زه 200 روپۍ پر سړی ورکړم نو 2000 روپۍ جوړېږي یوه سړي ته ورکوي هم ستا خوښه ده ولسو کسانو ته ورکوي هم ستا خوښه ده و 15 کسانو ته ورکوي چې څنګه تا ته اسانه وه هغسې یې وکړه خو دغه یوه خبره په یاد لرئ که غریب یې ګزاره دې نه کېږي د غنمو حساب ورکړه که چیرې ګزاره دې کېږي د وربشي حساب ورکړه که چیرې ښه ګزاره دې کېږي د کجوري حساب ورکړه اوس په بار ملکو کې چې ناست هغو دپاره مشکله خبره ده چې دی 2000 روپۍ ورکړي دا د الله ځای چې راشي ګوره زه ته اسانه مثال در کوم دا واده ماده چې مولوي صاحب ته 1500 روپۍ ورکوي او دا نکاح دا ترتیب ټوله د پر غاړه یې و ډول والا ته 15000 روپۍ ورکوي دا د ډول والا 15000 روپۍ زور نه ورته غواړي دا 1500 روپۍ زور ورته غواړي دا شیطان و ما او تا ته د خپل دین داسې ګران کړي شیطان و ما او تا ته دا دین داسې ګران کړي بیا بله خبره دا د عزیزانو که ته راولاړ سې مطلب ستا کوچني بچیان دي د هغو ته وایي چې زه سرسایه ورکوم بالکل یې ورکړه چې زړه دې غواړي د یوه بچیغه یوه چاته ورکړه د بل بچیغه بل چاته ورکړه د بل بچیغه بل چاته ورکړه خاص کر د افغانستان چې کوم دي هلته یتیمان ډېر دي کونډې ډېر دي او بد حال دی بد حال دی بیا خاص کر دغه چې علما چې کوم دي د مسجد امامان دا دونه د مسجد امامان نه دي دا به ان شاء الله العزیز بسته محلې به الله د مسجد امامان د وجه جهنم لره به صحیح سلو سلسل روپۍ پر کور ورکوي لس کوره دي سلسل روپۍ پر کور ورکوي او پر پهلي تاریخ خپله تنخوا راباسي او مولوي صاحب ته کله پر 10 تاریخه کله پر 15 تاریخه کله پر 20 تاریخه کله ورته وایي پر بل پهلي به بیا 200 درکړه ته دونه ناجایزه کوي دونه ظلم کوي دا مولوي صاحب بچا نه لري کور نه لري اولاد نه لري مولوي صاحب یې بل زوی دی مولوي صاحب په خدای قسم کوچنی اولاد نه لرم بل چا لور را کړی دی زما ملګری دی ول بل چالو را کړی دا یو بل ملام دی هغه تم بل چالو را کړی هغه بیا غریب وای چې مولوي صاحب تازه یاد کړی په خدای قسم ول مولوي صاحب کوي د شودو پیسې پر کولې لازم په تنخوا پرې دی لور چا را کړله نور کور پرېږ د ازما ځام پرېږ د ازما کور والا پرېږ د کور ډوډۍ شي پرېږ په خدای قسم که زه د خپل بچی شي دی ور پر کولې صحیح سنو دا د مسجد امام دی مولوي صاحب دی دا خلک بیا خدای بخښي دا غټ غټ موټران دا غټ غټ لنټوزرانو دا غټ غټ پلازي چې ولاړې دي والله موږ بیا د شپې راپور څمږ یا الله د پلازا ور ونډه یا الله موټر په ور وسوځي ته ماته په دونه کم نظر ګوري او نو زه بیا زخصه حسن بصری نه چې بیا ته دعاګانې کوم دا نشي کېدلی صحیح سنو لہذا راولار چې غریبان دي یتیمان دي کونډ دي هر څوک دي پروا نه لري واره کې د خپل مسجد امامان خاص کر وداغت ته کس تکشنه ولي چې ورور ته مر سر سایه درکو پکار خو نه ده خبره لیکن واره کوي خامخای ور کوي نور خو ماده شینت په کې پرېر سيستي وسوي چې مولوي صاحب پلانې خبره کتي سوال کول غواړي وې کوي التبار خلک په دې انتظار دي چې مولوي صاحب سایه مبارک مش خبره لري کې لري وې کوي ورور در صحیح رسوي دی نه چې وسوسه چې په دروازه کې فتن رسه کوي دون الحمدلله الله ستاره را کړی ده صحیح سلو دون را کړی ده خبره در صحیح روم خو بس اسانه خبره صدروم شو ولا کدا سعودي د پیسو غور کيم ستا خوښه ده کدا پاکستان د پیسو ور کوي علما فرمایي چې په کم کې د غریب پیدا ولا هغه ورک کته وایي چې په سعودي کې غریبان تر کوم په سعودي کې ورک کته وا د افغانستان لري واستو افغانستان لري واستو هیڅ مشکل پدې کې نشته نه ضروري خبره ده ها واجب ده خامخا که وس لاس تنګ د اختر پروژه ورک که اختر پروژه د اختر په دویمه ورک که په دویمه نه په لسمه ورک چې کله الله توفیق درکې بیا ورک صحیح سلو خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله رب العزت پر دې ویل اوریدل مرتد عمل کول توفیق راکړي الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې مجبور دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين